بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د دې وخت را رسېدلی دی چې تاسو ته وښایو چې هغه رایټ پروټیکټډ چې مخکې ویډیو کې موږ تاسو ته وښودله چې څرنګه اپلای کېږي. اوس داسې دی مثال موږ یا داسې یو میموري واخیستله یا همداسې زموږ میموري په خپل سر دې طریقې ته واوښتله چې کله موږ هغه فارمیټ کوو نه فارمیټ کېږي، هلته وایي رایټ پروټیکټډ. یا که چېرته موږ یو فایل هغې ته لیږو کاپي پیسټ کوو نو هم همدغه مشکل موږ ته راکوي چې رایټ پروټیکټډ یعنې نشي کولی. لکه څرنګه مثال اوس دا زما میموري کارت دی، دغه دی چې مغه وینډوز 7 پکې اپلای ده. اوس غواړم دې کې باید یو څه صحیح ده وینډوز ته وځم، یو چې فایل اکس فولډر دی دا هم ضرور دی، کوم ځینې یې وړم دې کې باید واچول شي. او یا بیخي غواړم دغه فارمیټ کړم، بس نور نه غواړم، وینډوز مې ختم شو، نور چې پکې اچول غواړم دا دې ختم شي. چې کېږي دوستانو نه ختمېږي، ډیسک از رایټ پروټیکټډ، نو نه شئ کولی چې دغه چې وکړئ دغه فارمیټ کړئ. یا مثال همداسې دې ته ورته ونیسه، یو عکس زما پکار دی، یو باید کاپي واخلم، کاپي او پیسټ کړم، د کاپي او د کې سره بس ډېر خالي دی، 10.5 GB خالي دی، اما یو عکس موږ پکې چې کولی شو نه شو کاپي کولی پیسټ کولی. د دې حل لاره څه ده؟ راځو دې ته دوستانو. په لومړي قدم کې به تاسو چې وکړئ CMD به ولیکئ، دا به اوپن کړئ کمانډ پرومپټ CMD نام چې کله ولیکئ دا به رن اډمنسټریټر کوي. کله چې اډمنسټریټر کوي دوستانو دلته به راشئ چې دا سیم طریقه د مخکې ویډیو کې موږ تاسو ته ښودلې ده چې څرنګه اپلای کېږي. اوس درته ښایو چې څرنګه ترې وځي. اوس دلته چې راغلئ دلته به ولیکئ ډیسک پارټ نظام ډیسکټاپ ولیکئ، دلته تاسو ته لاندې خپل راځي ډیسک پارټ ګوره داسې آپشن درکوي چې ډیسک پارټ داخل شولی. په دغه بیا تاسو ولیکئ لیست ډیسک. د ډیسک هم چې ولیکئ دلته تاسو ته ګورئ تاسو ته 3 ډیسکه درته ښایي چې 2 مثال بره دي او یو لاندې. تاسو به خپل هغه وګورئ چې ستاسو کم یو دی. مثال دغه لاندې ماته 14 GB چې ښکاره کوي همدغه زما میموري کارت دی. هلته به سایز وګورئ ستاسو څو GB دی، همغه اندازه دلته پېژندلی شئ. دلته به ولیکئ سلیکټ ډیسک 2 ډیسک 2 is now selected. دا هم چې شو سلیکټ شو. اوس راځو چیک لیکو، دلته لیکو ATTR همداسې به لیکئ دوستانو، A به غټ لیکئ، TTR به واړه لیکئ. ATTR ډیسک دلته به چې ولیکئ. اوس به دلته ولیکئ کلیر CLER کلیر ریډ only چې ATTR ډیسک کلیر ریډ only دا یاداشت کړئ، دا به چې کړئ دا به انټر کړئ. که دا ستاسو انټر کړئ دلته تاسو ته ښایي ډیسک اټریبیوشن کلیر سکسسفولي. اوس خلاص شو څنګه دلته اوس اگزیټ ولیکئ، اگزیټ نه چې ولیکئ نو چې دلته به ووځئ دې نه. دا اوس زموږ کار خلاص شو، دا به چې کړئ دا به کینسل کړئ. یو دفعه به خپل میموري کارت چې کړئ وباسئ. میموري کارت وي که USB فلش وي دا به چې کړئ دا به وباسئ. کله چې دا وویسته بیرته به ور داخل کړئ. کله چې بیرته ور داخل کړئ اوس راځئ تاسو وګورئ چې هر څه به پکې تاسو کولی شئ، فارمیټ کولی هم شئ او چې پکې اضافه کولی هم شئ. اوس دلته راځم مثال مخکې ما هېڅ نشو کولی. اوس راځو چې فایل کاپي اخلو چې دلته رښتیا هم پیسټ کېږي یا نه پیسټ کېږي. دلته کاپي هلته به راشو پیسټ. تاسو وګورئ دوستانو مسله چې شوه حل شوه. دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوی وي. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، نور دوستانو سره هم شیر کړئ. ویډیو در سره شیر کړئ چې نورو ملګري چې په همدې مشکل سره لاس او ګریوان یې هغوی هم د دې هغه څخه برخمن شي. نو تاسو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او چې چینل هم در سره نه وي سبسکرایب کړي، چینل چې سبسکرایب کړو تاسو سبسکرایب کړی وي بیا مننه له تاسو څخه. او د بیل نشان یعنې د زنګ نشان ضرور وهئ چې کله موږ نوې ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به هغه در رسیږي، زر ته زره به در رسیږي، تاسو به د هغې څخه برخمن کېږئ. نو موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله په امان.
For more updates, subscribe SQ Tech YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get latest notification.